Bismillahirrahmanirrahim. راځو د پوینټ اف سیل مینجمنت سیستم پروجیکټ دویم لیکچر ته. د ټول نه مخکې راځو اول تاسو ویژوال سټوډیو خلاصه کړئ، بیا تاسو راشئ نیو پروجیکټ ته او دلته نه انتخاب کړئ ویژوال سی شارپ وینډوز فارمز اپلیکیشن او د وینډوز فارمز اپلیکیشن وروسته بیا تاسو به خپل دغه پروجیکټ په یو فولډر کې ځان سره سیف کړئ. So I want to save my project in pharmacy management system. This is my folder and just take name pharmacy management system. It is my solution file, it is my project name, C project file name. It means your coding file, your opening file. Just press OK button. Okay, کله چې تاسو پروجیکټ خلاص شي نو دلته موږ سره راځي سولوشن. په سولوشن کې تاسو کې وګورئ موږ سره یو پروجیکټ دی فارمسی ایم اس مینجمنت سیستم. فی الحال موږ سره دلته نه یو فارم دی فارم 1. د ټول مخکې راځو اول موږ یو ام ډي ای فارم کریټ کوو، مطلب ماسټر فارم مین فارم چې په هغه کې به بیا تاسو دا نور فارمونه کولاوئ. سو دا فارم به چینج کوم، د دې نوم به چینج کوم. رایټ کلیک رینیم، extension به نه تغیروئ، دلته به صرف تاسو ولیکئ main form. yes so کله چې main form نوم تاسو چینج کړئ سو دلته به تاسو د دې ټایټل هم چینج کړئ. just alt enter and just choose A to Z and change the text POS and point of sale management system. Just take a simple name. بل تاسو ګورئ کله چې دا فارم تاسو سره خلاصیږي نو دا به تاسو سره لکه نارمل سایز کې خلاصیږي او د مین ام ډي ای فارم خصوصیات دا وي چې باید موږ سره اتوماتیکلی فول سکرین خلاص شي. نو د هغې لپاره به تاسو د دې فارم پراپرټیز ته راشئ، آلټ انټر سره د دې وینډو سټیټ دا به تاسې میکزیمایزډ کړئ. کله چې دا میکزیمایزډ شي نو بیا به تاسو سره دې فول سکرین خلاصیږي لایک دیس. دویمه خبره موږ سره دا ده بټنز خو دې کې موږ سره ټول پکار دي. کلوز مطلب میکزیمایز اینڈ مینیمایز دا کنټرول باکس به موږ سره وي او بل د دې فارم بارډر سټایل چې کوم دی دا به سایزبل مینس اف هو وانټ ټو ریسایز لایک دیس دا باید موږ سره وي. دا فنکشنلیټي باید زموږ دا مین فارم ولري. چوندې کې چې کوم دننه چایلډ فارم راځي نو هغه کې بیا موږ دا فنکشنلیټي نه ایډ کوو. اوس د ټول نه مخکې دلته یو بل زبردست آپشن کله چې زموږ دا اپلیکیشن رن شي نو دلته یو آیکن تاسو سره راځي. دا آیکن باید موږ سره د فارمیسي آیکن راشي. I have to choose pharmacy icon. دې لپاره تاسو یو کار به دا وکړئ، ګوګل ته راشئ، بیا د هغې نه وروسته تاسو امیج ته راشئ. سو دلته ډایرکټ تاسو ولیکئ pharmacy logo ICO. it means icon file JPG PNG GIF نه ICO pharmacy logo icon. just choose it, one of them. pharmacy icon, free vector icons, let them. دلته د GIF تصویر یا PNG دا موږ سره نه کیږي نو موږ به دلته د دې آیکن راوستو لپاره ICO آیکن چوز کوو. سو ما سره دلته ICO PNG آیکن دی، ما دی کنورټ کو ډاټ ICO ته. خو دا نسې نه چې تاسو به صرف د دې دا ایکسټنشن بدلوئ، نه، تاسو ویب سایټ ته راشئ، دې ځای کې کنورټینګ ټو فایل www.online-convert.com ته به راشئ او د هغې نه وروسته به د دې ویب سایټ په ترو باندې تاسې خپل هغه د JPG یا PNG فایل به تاسې کنورټ کړئ PNG ته. so you can come here and you can convert your file very easy. so you can come like this, just type PNG convert to icon
click on this link. After that, just upload your image, and here you can convert your file. ها اوس هغه نو وروسته موږ راځو دلته د دې خپل فارم پراپرټیز ته راځو او د هغې نه وروسته دلته موږ سره راځي آیکن. د آیکن په نوم یو پراپرټیز ده د فارم. سو تاسو به دلته خپل آیکن چوز کړئ، this one. سو هغه به تاسو سره راشي. اټ مینس کله چې تاسو خپل د اپلیکیشن رن کوئ نو یو خو به دلته هم د آیکن تاسو سره راځي، او بل چې کله د اپلیکیشن تاسو سره په ټاسک بار باندې وي نو لکه پته به لګي چې دا د پوینټ اف فارمیسي سافټویر دی، یعنی لکه میډیسنز ریلیټډ سافټویر دی که نه. ها بل د دې فارم دپاره موږ داسې باید وکړو چې دا باید ایس ایم ډي آی کنټینر چې کوم دی دا باید ټرو شي. ګورئ تاسو کله چې د دې فارم الټ انټر سره د دې پراپرټیز ته راشئ، ایس ایم ډي آی کنټینر چې دی دا به تاسې ټرو کوي. کله چې دا ټرو شي مقصد دی کې دننه به تا سره چایلډ فارمونه خلاصیږي. که چېرته بیا ایس ایم ډي آی کنټینر ټرو نه وي بیا به د دې نه آوټ سایډ هغه فارمونه خلاصیږي. ښه اول موږ کوشش کوو چې خپل فرنټ اینډ ډیزاین کړو، د هغې نه وروسته به تاسو بیا بیک اینډ ته بیایو. سو د هغې نه وروسته به تاسې راشي ټولز ته. کله که دا ټول باکس تاسو سره دې ځای کې نه و، دلته بعضې کنټرولز دي موږ سره. تاسو به ویو ته راشئ، د ویو نه وروسته به تاسو ټول باکس ته راشئ، او د ټول باکس نه وروسته به تاسو دلته راواخلئ مینیو سټریپ. کله چې مینیو سټریپ راواخیسته نو دلته به تاسې ولیکئ سو جست کریټ یور مینیو، خپل هغه مینیو به تاسو ډیزاین کړئ. فرسٹ اف آل زه لیکم سپلای، زه لیکم مثلا add and update supplier. Add and update supplier. So we need to add هغې نه وروسته به زه دلته ولیکم مثال products. So add new product زه به دلته ولیکم. So just type these کې صرف دونه زه لیکم products. It means add new او update دواړه به دلته کېږي. add new, so add and update products. دلته تاسو ولیکئ stock، دلته تاسو ولیکئ stock report. so okay هغې نه وروسته به تاسو بیا راشئ، دلته به تاسو ولیکئ so supplier products and so just type purchase دپاره هم همدې ځای کې تاسو به ولیکئ پرچیز. خو دلته یو کار تاسو وکړئ، یو سپریټر لاین ایډ کړئ او دا سپریټر لاین د دې پرچیز نه به راواچوئ. دلته به تاسو ولیکئ پرچیز ډیټیلز. اوکې products ګورئ add and update products, stock report, purchase details. purchase details کې به تاسو ته ښکاري چې مطلب موږ څونه پرچیسینګ کړي فرام ډیټ ټو ډیټ، بای آیټم، بای بارکوډ، بای پروډکټ نیم. سو ون بای ون تاسو ته به انفارمیشن راځي. سو اگین what's more, so we have to add here customer, add new customer account. So here customer payment, and here customer ledger, and so customer balances, invoice, make new invoice. So make new invoice and preview. Yes, we can see preview all invoices. Sale details, or just we can say invoice sale details. मतलब नवे बिल چې کله موږ مشتری ته جوړو، یعنی نوې پروشات چې کله کو پریویو all invoices، مطلب مخکې انوایسونه جوړ شوي د هغې بیا تاسې ریویو کول غواړئ. invoice sale details په یو بیل کې موږ څه خرڅ کړي دي، موږ هغه هم کتی شو. invoice sale details, so just type these کې صرف دونه زه لیکم products. add new products, stock report, purchase details. purchase details کې به تاسو ولیکئ stock report.
او انوایس ډیټیلز کې دونه فرق نشته دی print all invoice دا دوه مطلب دغه معلومات من کده شو خم so invoices هم شو supplier products customer invoices and here we have to add reports sorry that is here reports. First of all, stock report. Stock report and purchase report. Stock report, purchase report, and what's more, sale report, purchase details, sorry, purchase report, who purchase return, sale return. No need to add report because users already know that is reports, not forms. We will use Crystal report, sale report as well, sale, sorry, with F2 button you can design, you can change. Okay, stock report, purchase return report, sale report, sale return report, and as well we have to add here and what's more, cash flow report. Cash flow means that we want to see daily sale, daily income, daily expenses, daily cash on hand, all information you can see in cash flow report. Users view means how many users we have in this database, how many users can access to this software, which user have which rights, all users information we can see on this link. Users view. Okay, just here we have to add user account and add new user, and so we can say change password and just nothing more. About us, about software. So about software, everything is going well here. Okay, دا زمونږ د دې پروجیکټ دویمه ویډیو شو چې زمونږ دغه د ویډیو لینث بیا لویږي، نو په دریم ویډیو کې به انشاءالله مونږ د دغې فرنٹ اینډ ډیزاین باقي موضوعات ډسکس کوو. ښه وخت ولرئ. که زمونږ د یوټیوب چینل تاسو نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ هغه د سره سبسکرایب کړئ، د لا ښې ویډیو